کاڼي کاڼي غرونه دي ستړي مزلونه دي کاڼي کاڼي غرونه دي ستړي مزلونه دي لره د یار کله دې لره یې کورونه دي لره د یار کله دې لره یې کورونه دي د تور غرو مزل دې پیدل د پخو مزل دی د تور غرو مزل دی پیدل د پخو مزل دی ډک د خطرو مزل دی او لارې ګڼنګونه دي چیک چیک کمرونه دي لارې ګڼنګونه دي چیک چیک کمرونه دي لره د یار کله دې لره یې کورونه دي د ډیوا اوریدونکو او کتونکو زه عدنان بیٹنای تاسو سره مخامخ یم دا وخت ما سره په پښتون کامین او ځوان سندرغاړی چې بلاشمیر ایوارډونه هم ترلاسه کړي دي له ټانګ سیمې سره تعلق لري ډاکټر عطا موجود ده ډاکټر عطا په داسې وخت سندرې ویلې چې دلته سندرې ویل ناممکنه خبره وه عدنان خان بیٹنی صاحب تاسو یو جهان مننه چې تاسو ډیوا په لاره زه خپلو کتونکو مینوالو ته مو بیا ور مخامخ کړلم مینه 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 مې ګلې ګل رنگینه مې مینه 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 مې ګلې ګل رنگینه مې ستا په انتظار کې شولې تور سترګې سپینې مې ستا په انتظار کې شولې تور سترګې سپینې مې زه په کام باندې زه بلچیاں ما بنیادی تعلق د پنیالې جخه ده موږ سراج خیل یو په کام او موږ د نیکدو هم پلار ټانک تر غله او دلته بیا ټانک چې مشته سول او تعلیم ما ام دا یو ور مې اردو چې کړه دا بیا ام پښتو ډینټسټری ته زلاړم آی ایم ډینټل ټیکنالوجسٹ جاب में हाँ दा गवर्नमेंट जॉब दा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल टांग से लेकिन चूँकि दलता अक्सर इदारों च कला इंटरव्यू को खपल मिनवाल होता और दुन को कतुन को तमखमख के जानो ज दावायां च ज़्याद न ज़्याद कोशिश में दावी च मौसीकी पे हवाला मा चूँकि दुनिया च ढेर खलक पेजनी पटोले नड़ई च तो अखो यो जहान मनना अदनान खान फनकार खो पैदाइशी यो फनकार भी लेकिन अग कोम टैलेंट पट भी अग दे पारा लज दासे माहौल जोड़े दलो इंतजार भी कल जोड़ सी आप खपल बार रोजी د تیر حالات تیر سره خو تاسې هغې باوجود سندره پرې نه شوله کله چې دلته سندره ډېره ضعیفه وه خو تاسو به سندرې کولې هغه وخت چې سندره سره تاسو چې کومه مینه وه او یقینا چې په هغې به اثرات وو څرنګه درته لګېده عدنان خان سندره سره مینا موسیقي سره مینا دا خو یقینا تاسو ته پته ده چې ما په فیملی چې چوک نه وو نو بیا د موږ چې کوم دا خاندان دا موږ علاقه دا کوم قسم دلته رسم و رواج دي لږ نظر سره قتل نه کېږي ورته نو دا یو جنون وو یو مینه وه د مینې انتها وو موسیقي سره چې زه دغه لین ته راغلم ما موسیقي اختیار کړله او ما سندرې شروع کړلې کالج لایف نه او بیا کله داسې ما نه دي ګڼلي چې چوره مخې ته داسې واقعات راغلي دي چې کله به زه پیدل چې ما فن دباو کېږي چوک حالاتو په وجه یا په څه وجه هغومره زیات ریاکشن سره راغلی ده او هغه سه هغه په بدل چې تیزی سره او زیات جنون سره ما سندرې ویلي دي له تاسو نه که موږ دا خبره واورو زیاتره تا مینوال دغه خبره کوي چې ډاکټر صاحب له سرلی ټکر صاحب نه یا ناشنا صاحب نه زیات متاثره ده او تاسو په سټیج باندې چې اکثره خلک خوښوي نو د دې یو دغه غټه وجه چې تاسو معیار مینټین ساتلی وي نو تاسو په خپله داسې له چا نه متاثره شوي وي داسې کوم استاد وي یا داسې کوم اواز وي چې تاسو یې سندرې طرف ته راوستي یې بالکل کوم مینوال دي هغوی چې کوم تجزیه کوي یا دغه کوي هغه بالکل په خپل ځای ډېر درنښت لري ډاکټر صادق فطرت ناشناس او سردار علي ټکر صاحب دا ایجوکیټډ سنگران دي د دغوی د کلام سلیکشن دغوی وطن سره کام سره پښتونوالي سره مینا او د ما مزاج هم دغه سه نو بالکل دا ما روحاني استادان دي او سردار علي صاحب سره خو ما خپل ډېر ښه دغه هم تعلق چوپورې دلته و
زه چې کله پېښور چې پاتې سلی نو ټکر سټوډیو چې زه پاتې سلی یم جی ما استاد جی صاحبزاده محمد نعیم اغنه زه زده کړه مې کړې هم ده اوس اغنه ټاټونه راګونه پلټې د دا بادشاهان اغنه وقتاً فوقتاً زده کوم د شاعر اول خدا وګورم چې د شاعر په مزاج چې مثلا زه به نام واخلم دلته منتظر بټني صاحب خدای بخښلی د موږ دغه سیمې یو ډېر نامتو شاعر و ما دا معیاروي زمایا چې د هغه کلام چې د چا تضحیک نه وي چا بېزتي نه وي چا داسې غیر اخلاقي ورډز دې نه وي ټکي دې نه وي پکښې او هغه د په وطن په مینې باندې یا د هغه چې کا حقیقي مینه نه وي نو مجازي ها داسې وي چې هغه حقیقي سره نږدې په چشکاره چې زما خو نه تالا وي ستا په لاس کې وي جامونه زن هر لغړ ګرځېږم ته کوې خپل عشرتونه دا به څنګه سمونو خوري چې زه جاړم ته خندېږې دا به څنګه درته معاف کم چې زه سوځم خوشحالېږې هو نو دا قانون دې نه منما دې قانون نه بغاوت دې کې ژوند په مصیبت دې بغاوت دا قانون دې نه منما دې قانون نه بغاوت دې کې ژوند په مصیبت دې بغاوت دې بغاوت او بغاوت دې بغاوت دغه پوښتنه چې تاسو پښتو ته څه ورکړي دي او پښتو تاسو ته څه درکړي دي چې چوره ما خواهش دا جذبه ده ما پښتو ته هیڅ هم نه دي ورکړي او پښتو ما ته ډېر څه راکړي دي ما کوشش ده چې زه پښتو ته خپله وینه ورکم او ورکوم کوشش چې لګیا یم لیکن ما نه ده ورکړی چا زه بالکل تللی یم کابل ته هم تللی یم او موږ چې کله دلته عوامي نیشنل پارټي دلته حکومت و نو هغه ټایم کې موږ هلته تلل راتلل لږ زیات و کابل ته زه تللی یم سرکاري توګه هم تللی یم هلته د هنرمند ډېر عزت ده د هغو خلکو یو جهان مننه ایوارډونو خبره به وکړو ایوارډ خو هغه زیات ضروري تاسو په خپله باندې بلا مینوال لرئ له خلکو نه خو تاسو ډېر اخیستي دي خو که تاسو خپلو اورېدونکو ته یا خپلو کتونکو ته ووایئ چې تر اوسه پورې مو له مرستندویه ادارو نه یا مدني ټولنو نه یا په حکومتي کچه څومره ایوارډونه ترلاسه کړي دي حکومتي چوره ذکر راسي نو ګیلار ته ودرېږي ډېر نو ایوارډونه ما اخیستي دي یو جهان مننه ما چې کوم هلته 11 زبانو کې ایوارډ عامه واخیستلی اغنه بعد کنز ایوارډ ما چیو کړی دا الحمدلله یا قربان کې فرست پرایز عامه اخیستی و ژوند تر ټولو غټ ایوارډ تاسو ته کوم یو ښکاري ژوند تر ټولو غټ ایوارډ ما ته د خپل مینوالو مینه محبت ته میرمنه زرسانګه ایوارډ ما فرست پرایز وین کړلی یا قربان چې او ډېر ویاړ خبره ده ګیلې خو تاسو موجودې وي خو پښتو نه علاوه تاسو په نورو ژبو څخه هم بلا سندرې ویلې دي او هلته مینوال لرئ نورې داسې کومې ژبې دي چې تا په هغې کښې سندره ویلې ده سندره کله کمپټیشن و نو هلته خو ما سندي کې هم بلوچي کې هم هندي کې هم او هغه نه علاوه ما چې کوم ویلي دي ریکارډډ سانګز دي ما ول البمز چې دي یا په ادارو چې ریکارډ شوي دي مسعود والا زبان ما یو برقي زبان چې 1998 چې دا یو تاریخي ریکارډ دا او دا مهر ثبت دا چې ډاکټر عطا فرست ټایم 1998 چې د برقي زبان سندره ما وویله خو اخرنۍ پوښتنه به دا در سره وکړه چې په یک وخت باندې تاسو سندرغاړی هم یې کور هم د ماشومان هم دي او ورسره نوکري هم کوي سرکاري او هغه ډینټسټ په تور باندې څومره درته اسانه وي او څومره درته مشکله وي مشکلات ډېر دي دا دوره ډېر څه کول مینیج کول دا یقینا مشکلات لري لیکن دا چې بیا هر چیز ته خپل یو ټایم ټیبل جوړ دا کلینک خپل ټایم دا موسیقي چونکه اکثر شپې وي نو شپې موسیقي هم کوو خپل شوق هم پوره کوو او دا چې کوم مینه دا بس مینه خورو ډېره مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیوا ټي وي او رادیو سره خبرې وکړې تاسو هم یو جهان مانه مهرباني مونږ د سپېڅلي پاکې مینې د جذبې قایل یو مونږ د قلم کتاب مکتب او مدرسې قایل یو
پښتو وي مونږ به هم یادوي مونږ وفا او قرباني او ننګ به هم یادوي چرته کسرا وینا بني چې واوري چرته تو دا وینا بني چې واوري زد وطن د شهیدانو وینا یو